السلام علیکم ګران شاګردان ولې جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه انګلیش کې د ورب درې فارمه یا درې فارم ضبط ورب دا هم یو ډیر مهم سبق دی په دې سبق کې به موږ درې څلور شان زده کوو یو دا یو نوي ورځونه وي یو به معنی بل اصلي تلفظ او بل دا درې فارم ضبط ورب چې دا د سبق هغه مین یا خاص موضوع ده راځئ راسره وایسته خپل انګلیش په دې باندې مثبت او ښایسته کړئ پوسټپون معنا ځنډول یا ځنډېدل پوسټپونډ وځنډېدی یا وځنډاوی پوسټپون ځنډولی دی فریز تعریف کول فریز تعریف یې وکړئ فریزډ تعریف یې کړی دی یا ستایلی دی فریډکټ معنا پیشګویي وړاندوینه کول فریډکټډ وړاندوینه یې کړې ده فریډکټډ وړاندوینه یې وکړل پریفر ترجیح ورکول په دوه کارو کې یوې ته ترجیح ورکول یعنې د یوې شي بل شی خوښول پریفرډ ترجیح ورکړله او پریفرډ ترجیح ورکړې ده پریفیر تیارېدل تیارول پریفیر تیار سو تیاره کړي پریفیرډ تیار کړی دی او پریفرونه ترجیح فریک معنا جګېدل لکه په پښه لاس باندې ستنه زوز یو میخي شی جګ سي فریکټه په جګ سو فریکټه ستن یا میخ دی شی په جګ سوی دی پروډیوس معنا پیدا کول او پروډیوسډ پیدا کړی دی تولید کړی دی اصل کړی دی پروډیوسډ تولید یې کړي پرولانګ اوږدېدل یا اوږدول لکه ناجوړی چې اوږده سي یو کار یو بل شی اوږدول پرولانګډ اوږده کړي پرولانګډ اوږد کړی دی یا اوږده سوه ناجوړې پروپوز تجویز ورکول پروپوز تجویز یې ورکړی دی پروپوزډ تجویز یې ورکړي فرسپړ خوشحالېدل خوشحاله کول فرسپرډ خوشحاله سو یا خوشحاله کړی دی فرسپرډ خوشحاله کړي فرسپر خوشحاله کېدل پرووایډ معنا ور برابرول یو چاته یو کار ور برابرول مواد ور برابرول پرووایډډ ور برابر یې کړل او پرووایډډ ور برابر کړي دي او یا ورکول د شیانو ماول ورکول پرچیس رانیول پرچیسډ رانیوي پرچیسډ رانیولی دی پرووک معنا راپارول خښونه وستل اور راپارول یو خلک راپارول دا ورته ویل کېږي پرووکډ راپارولي دي پرووکډ راوپاروئ کویټ معنا پرېښول کویټ پرېښی دی کویټ دا درې سره یو فارم دی سیکنډ تھرډ فارم ګر د یو رقم دی کویډل جګړه کول کویډلډ جګړه یې وکړل کویډلډ جګړه یې کړې ده خاص کر د دوو خلکو ترمنځ چې کوم جنګ یې دې ته کویډل وایي په یو کورنۍ کې د دوو کسانو ترمنځ جنګ وي دې ته کویډل وایي نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق درې فارم ضبط وربلو مننه تر بل سبقه ښې چارې